لکه زه کله تاسو د ترمذي شریف روایت پیش کوم چې یو سړی به هغې به ټوله زندګي په جهاد کې تېره کړي او د جهاد په نتیجه کې به د هغې شهادت په نصیب وي. یو سړی به ټوله زندګي په علم کې تېره کړي او د علم په شغل کې به پر هغې باندې مرګ راغلی. یو سړی به ټوله زندګي په صدقاتو په خیراتو کې تېرې کړي، هغې به مدرسې جوړې کړي، هغې به لوی ترتیبونه روان کړي او په دغه دورانیه کې به دله مرګ راغلی. لیکن د هغې غریب نیت به په دې کې لږ غلط دي. شهید او مجاهد به په دې نیت باندې کړي چې خلک مې دلاوره وبولي. عالم و قاري به په دې نیت باندې زندګي تېره کړي چې خلک مې قدر او احترام وکړي. او سخي او هغې به صدقات او خیراتونه په دې نیت باندې کړي چې خلک زما ښه نوم واخلي. نو روایاتو کې راځي فقد قیل، شهید او مجاهد ته به په دنیا کې خلک وایي چې ته دلاوره یې. د عالم او د قاری به په دنیا کې خلک قدر او احترام وکړي او دغه رقم د سخي او د صدقه ورکوونکي به خلک ښه نوم یاد کړي. لیکن د الله تعالی دربار کې بیا د دې اعمالو سړی څه تمه نشي کولی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د دې دومره لوی اعمالو سره سره هؤلاء اول من تسعر به نار جهنم، دا درې کسان هغه کسان دي چې اولنی به د جهنم اور الله تعالی په دې درو باندې بلوي. نو د الله تعالی دربار کې دې ته نه کتل کېږي الله تعالی د چا د اعمالو مجبوره نه دی چې دې بنده ماته لوی عمل وکړي، دې بنده ماته کوچنی عمل وکړي. د الله تعالی دربار کې د اعمالو قبولیت د الله تعالی د رضا دپاره کول چې مقصود دی د الله تعالی رضا ده. که کوچنی عمل دی که لوی عمل دی الله تعالی قدر کوي، الله تعالی قبلوي، الله تعالی ستا در توقع زیات څه در سره کوي. لیکن چې کله دې د الله تعالی د رضا دپاره نه وکړې نور اغراض دې کې ځای کړو، بیا که هر څومره د غرونو غوندې عمل دی چې کله د الله تعالی دربار ته ورپورته سي د هغې خوا یې ملایکې برته راشوکي او پر دا مخ دې پولي او دا شرام در کوي چې ضیعک الله کما ضیعنی. عمل به دا درته وایي چې الله تعالی دې داسې ضایع کړه لکه زه چې دې ضایع کړه. نو الله تعالی قدردان دی، الله تعالی د لږ اعمالو ډېر لوی قدر لري.